بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن په دې شارټ ویډیو کې زه تاسو سره خپل د پروډکټ هانټینګ سټریټیجي شیر کوم. چیرې موږ د خپل د ټیک ټاک شاپ لپاره پروډکټ هانټینګ څنګه کوو. موږ هر څه چې دی هغه څنګه ایکسپلور کوو. مطلب موږ هر یو سټپ څنګه ایکسپلور کوو. لومبه خو دا خبره تاسو په یاد ساتئ چې موږ به کله هم تاسو ته داسې یو څیز چې دی هغه ریکمند نه کوو چې د هغې نه موږ ته خپل ریزلټ نه وي میلاو شوی، چې په هغې باندې موږ خپله کار نه وي کړی او د هغې نه موږ ته خپله څه فایده نه وي میلاو شوی. لومبی تاسو دغه اکاونټ چې دی دا تاسو کتلی شئ. دا به زه ریفریش کړم. دا بالکل یو فریش اکاونټ دی. دا یو فریش اکاونټ دی او په دې باندې چې کوم پروډکټ مونږ لیست کړي دي دا چاینیز پروډکټ دی. د دې نه مخکې ما تاسو ته وویل چې یاره تاسو کوشش کوئ چې تاسو داسې پروډکټ لیست کړئ چې د هغه تاسو ته په پاکستان کې میلاو شي، چې د هغې سورسینګ تاسو د پاکستان نه وکړئ. خو نن چې کومه سټریټیجي ده هغه د چاینیز پروډکټ باره کې ده. دغه پروډکټ چې دی دا موږ د چاینا نه سورس کړی دی او د دې ټولې 2 هفتې هم نه کېږي. او که چېرته تاسو د دې سیل وګورئ، ننني ارډرز چې دي تقریبا 7 ارډرز دي، 446. زموږ جیموي تاسو کتلی شئ او په دې باندې مونږ هیڅ قسم څه ایډ وغیره نه دي رن کړي، نه مونږ چې دی سمپل انفلوئنسر ته ورکړی دی او نه مونږ په دې باندې څه ایډ وغیره رن کړي. دا بالکل ارګینک سیل دی. اوس زه تاسو ته دا ښیم چې یاره مونږ د دې سورسینګ څنګه کړی دی. صحیح شو. زه تاسو سره خپله سټریټیجي شیر کوم. تاسو به څه وکئ، تاسو به راشئ امازون ته. خو یو خبره تاسو په یاد ساتئ چې دغه سټریټیجي چې دا د یو اس دپاره هم ده او دا د یو کې دپاره هم ده. مطلب چې تاسو په هر یو مارکیټ پلیس باندې کار کوئ، په ټیک ټاک شاپ باندې. صحیح شو. تاسو په دغه سټریټیجي باندې کار کولی شئ. فار ایگزامپل دلته به زه سرچ کوم جنریک. مونږ چې کوم پروډکټ لیست کړی دی دغه جنریک پروډکټ دی. دلته به زه سرچ کوم جنریک. تاسو کتلی شئ دا مونږ سره جنریک پروډکټس دي. اوس به ډېر کسان داسې وایي چې یاره مونږ خو په ټیک ټاک شاپ باندې کار کوو او د امازون دې سره څه کار دی. تاسو دا خبره په یاد ساتئ چې یاره زمونږ پلیټفارم ډیفرنٹ دی خو مارکیټ پلیس چې دی هغه زمونږ سیم دی. مطلب کوم کنډیشن چې په ټیک ټاک شاپ باندې د یو پروډکټ وي هغه به په امازون باندې وي، سیم کنډیشن به په امازون باندې وي. خو دلته زه تاسو ته بله د مزې خبره کومه. فار ایگزامپل دلته یو پروډکټ دی، د دې منتلی سیل دی 400 یونټس. صحیح شو. دغه پروډکټ چې دی د دې منتلی سیل به په ټیک ټاک شاپ باندې د دې په ټریپل وي. دلته چې دی په امازون باندې د دې منتلی سیل 7000 یونټ دی، د دې منتلی سیل به په ټیک ټاک شاپ باندې د دې یو په ټریپل وي. فار ایگزامپل دغه پروډکټ چې دی دا زه اوپن کوم. دا پروډکټ چې دی دا ډېر زیات هارډ سیلینګ پروډکټ دی. تاسو به دغه ایکسټنشن چې دی سیلر سپرایټ دا به تاسو ځان سره ایډ ټو کروم کوئ. د دې فایده دا ده چې یاره دا به تاسو ته د هر یو پروډکټ چې دی منتلی مکمل ډیټیل چې دی هغه به تاسو ته دا شو کوي. دغه منتلی سیل یا مطلب دی کې څومره سیلر دی یا د جنریک دی یا دا برانډډ پروډکټ دی، د دې کیټګري هر یو څیز چې دی هغه به تاسو ته دا چې دی شو کوي. ټیک شو. بل که چېرته دا پروډکټ په علي بابا کې موجود وي نو دلته به تاسو ته دا شو کېږي. اوس تاسو کتلی شئ علي بابا. کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو، علي بابا باندې ما کلیک وکړو، اوس به سیم دغه پروډکټ په علي بابا کې اوپن شي. تاسو کتلی شئ دلته تاسو د دې سورسینګ پرایس کتلی شئ. تاسو کتلی شئ د دې سورسینګ پرایس کم از کم $1 دا تاسو ته د دې سورسینګ پرایس میلاویږي په $1 باندې. په دې طریقې سره تاسو جنریک پروډکټ چې دی هغه تاسو هنډ کولی شئ د ټیک ټاک شاپ لپاره. او که چېرته تاسو په هر یو مارکیټ باندې کار کوئ سیم دغه سټریټیجي ده او موږ هم په دې طریقې باندې کار کوو. تاسو کتلی شئ دلته د دې پروډکټ پرایس چې دی $9 دی او دلته چې دی تقریبا $1 باندې دا میلاویږي.